بحث لرو. نور کیسې هم شته، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز. د نن شپې په خبرونو کې له طالبانو سره د امریکایانو مجلس. یو جګپوړی امریکایي پلاوی په قطر کې له طالب استازو سره کتلې دي. واشنگټن وايي دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د کرونا وایرس د واکسین تطبیقول. ولسمشر بایدن له کمپنیو نه غواړي چې خپل کارکونکو ته د کرونا وایرس ضد واکسین ولګوي. جمهوریت غوښتونکي دا د فردي آزادیو پر خلاف یو عمل بولي. او د افغانستان اقتصادي ستونزې. کارپوهان وايي طالبانو ته ګرانه ده چې شته اقتصادي تشه ډکه کړي. افغانستان له یو لوی اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی. بیا هم ښه راغلاست. د ریپورتونو له مخې نن د امریکا او طالبانو استازو په قطر کې مجلس کړی دی. دا له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په لوړه کچه د دواړو لوریو لیدکاته بلل کیږي. امریکا وایي چې له طالبانو سره مجلس د دغې ډلې د په رسمیت پیژندلو معنا نه لري. په تازه بحثونو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد برخه نه لري. یو ورځ وروسته له هغه چې د داعش ډلې په کندوز کې په یو جماعت باندې ځانمرګي برید وکړ، طالبان وایي چې په افغانستان کې به د داعش د خراسان د څانګې په وړاندې له واشنگټن سره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبان دا توان لري چې په یوازې توګه داعش له منځه یوسي. سهیل شاهین دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د پوره وتلو او د طالبانو لخوا د قدرت لنیولو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړپوړی هیات د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره دوحې ته ځي. د امریکایي چارواکو د وینا لمخې د دې 2 ورځنی سفر یو لوی هدف او مقصد دا دی چې طالبانو ته دا ورپیاد کړي چې په خپل هغه وعده باندې عمل وکړي چې ویلي وو القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د امن پټنځای په توګه ګټه واخلي. همدارنګه په دې غونډه کې بل مهمه موضوع چې د واشنگټن له لوري به پر زیات ټینګار وشي دغه امریکایي اتباع او افغانانو په مسؤله توګه له افغانستان څخه درایستلو موضوع ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي وایي چې د سیمې له مشرانو سره په دې حق له تماسونه جریان لري. موږ به د سیمې د مشرانو سره په ګډه کار وکړو ترڅو خپل هغه شریکان افغانستان څخه راوباسو کوم چې زموږ ترڅنګ ولاړو او غواړي چې له هیواد نه راوځي. دا هغه څه دي چې کار په روان دی. په پام کې ده چې د قطر په غونډه کې به امریکایي هیات پر طالبانو باندې فشار راولي ترڅو دا ډله ټولو افغانانو ته د بشري مرستو ته د لاسرسي زمينه برابر کړي. خو یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د رویټرز خبري اژانس ته وویل د دوه لیدنه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په خاطر نه ده، بلکې د دې مقام په وینا د طالبانو مشروعیت د دې ډلې په تګلارې پورې اړه لري. امریکایي چارواکي وایي چې د هغوی په هیات کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی، د امریکا د پراختیا نړیواله اداره او د امریکا استخباراتي مامورین شامل دي. همدارنګه د طالبانو لخوا به د دې ډلې د کابینې سرپرست غړي په دې خبرو کې ګډون وکړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن. نن په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو لپاره د ویر مراسم جوړ شوي وو. مړي خاورو ته سپارل شوي او ټپیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د باختر خبري اژانس وایي چې د شیعاګانو په جماعت کې د چاودنې له کبله 40 کسان مړه شوي او 143 تنه ټپیان شوي دي. ځینو روغتیايي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د مړو شمیر شاوخوا 80 کسان دي. دا په تیره یوه اونۍ کې پر دیني مرکزونو دریم برید دی چې ترسره کیږي. د کندوز د چاودنې مسئولیت د داعش ډلې په غاړه اخیسته ده. ما از حکومت امارات اسلامی توقع ما خواهش مهمی است که در قسمت تامین امنیت تمام مساجد، تمام مکانی که موجب تجمع هست مردم ها جمع میشه، بخصوص مردم های اهل تشیع که در افغانستان و در ولایات به شکل اقلیت هستند دیگه توجه خاص داشته باشه. این فاجعه اول نبوده، فاجعه آخر هم نخواهد باشه. امکان داره که فاجعه ادامه پیدا کنه. ما سر نماز جماعت ما را شهید کرده. جرم فقط نماز خانه که شما نماز میخواین. سر اسلام بین خانه خدا شهید کرده، بین میراب مسجد. جمعی هم
همونطور که شما نظاره‌گر هستید تا هر چی که مثلا جنازه بیاید کنار همدیگه قبر جمعی دیگه چاره نداریم نه فقط دست قبر جمعی باید بکنیم. د تازه امنیتي پیښو ترڅنګ افغانستان کې اوس تر ټولو لویه ستونزه اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو، د ټول شموله حکومت د نه جوړولو، د ښځو او بشري حقونو په اړه نړۍ ته د اطمینان ورکولو، خو په عمل کې د دغو ژمنو د نه پلي کېدلو له کمله طالبان نشي کولی چې نړیوالې مالي مرستې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم نه دی اعلان کړی. اقتصادپوهان وایي طالبانو ته به ګرانه وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنۍ تشه ډکه کړي. نور جزئیات د شهناز نفیس په ریپورت کې. په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسې لیږل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسې ویستل کیږي بلکې مسلکي خلک یا بهر تلي او یا بیکاره کړل شوې دي او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکارا پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالیې د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الیکساندر وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي. And this is what the Taliban knew going into their decision. خو له طالبانو سره د راتلونکو لپاره پلان وو. دا څه هغوی د حکومت کولو او د یو بامسؤلیت او ذمہوار نړیوال رول لوبولو اهل نه دي. دا څه نشي کېدای چې هم به د تشدد لاره هیواد نیسي او هم به دا تمه کوي چې نړیوال د حکومتي ناکامۍ او ناهلۍ نه وژغوري. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي اداره د تیر میاشت ریپورت وايي افغانستان کې د بیوزلۍ کچه په روان کال کې 99% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د 40 پوري برخه لري. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق په خوانی چارواکي زبیر اقبال وايي دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده. Under those circumstances the government is unable to effectively په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لنډ مهاله توګه اقتصاد به سوړ شي، په منځ مهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتېدو توان نه لري او په اوږد مهاله توګه به بیروزګاری، روغتيایي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګې تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د $1 میلیارډ نه کم دي. طالبان چې په واک نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نور لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د معدنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لاره $1.8 میلیارډ جوړ کړي وو. خو هغه ستونزې لري او بل دا چې د افغانستان مسلکي خلک هم اوتل په ځانګړي توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوي. الیکساندر وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغوی د سولې پرې خوده او په زور واک واخیستو نو اوس دا ځمواري د هغوی دا چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشه ډکه کړي. نو موړې د افغان پانګو د بندیدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. ښاغلي زردن نه غني چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډکه کړي. I think it will be very hard for those countries to replace. زما په فکر دوه هیوادونو ته ډیره ګرانه وي چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیره موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی. ایران هم داسې دی او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په رښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو اوسنۍ کمای به پوره کړي. کېدای شي دوی یو څه محدود بشري مرستې وکړي خو هغه به هڅې د اړیکو د مشروعیتیا یو هڅه وي. کوم داسې بدلون به رانولي چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوی تشه ډکه کړي. ښاغلي زردن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی وو. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وا خو روغتيایي چارو کې ډیر پرمختګ شوی. د مور یا ماشوم عمرینه کم شوی وخت د جنو او هلکانو تعلیم زیات شوی وو او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 50 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلې وو.
شیناز نفیس، امریکا غږ، آشنا ټلویزیون. په افغانستان کې د یو لوی بشري ناورین د رامنځته کېدو ویره هره ورځ زیاتیږي. ولس څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟ آیا اقتصادي بحران د طالبانو د نظام لپاره په یو لوی سرخوږی بدل شوی دی؟ په دې اړه د هغه شخص نظر اخلو چې د خلکو لپاره مرستې راټولوي. د افغانستان د امریکایي پوهنتون استاد عبیدالله بهیر مو میلمه دی. عبیدالله بهیر د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لمسی هم دی. بهیر صاحب سلام، جوړ په خیر، پروګرام ته په خیر راغلی. لومړی زموږ لیدونکو ته د خلکو د حالت یو انځور راکوي. تاسې له کورنیو سره مرسته کوئ او له نږدې د خلکو وضعیت وینئ. ستاسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ خلک په کوم حالت کې دي؟ ستړي مسئ، مننه له دعوت نه مو. سلامونه تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. وضعیت ډیر دردونکی ده په افغانستان کې. د بانکو وضعیت خو تاسو وکتو، دلته خلک د خوراک مواد نه لري او خوراکي مواد ورځ په ورځ قیمتونه اوچتیږي. موږ یو څو برنامې شروع کړې وې، تر اوسه پورې تقریبا 100 پورې فامیلو ته د ماهوار یا میاشتنی کومک ورسولی ده، خو دا شخصي کارونه ډیر کم فامیلو ته رسیدګي کوي سي تر اوسه یو کلیدي تغییر را نسی او دا اوس نن سي کومه لیدنه سوې د طالب لوري او د امریکا نمائندګانو په منځ کې د دې هرکلی کوو، ولې سي په داسې حالت کې مخته نه سوتلی دا وضعیت به ډیر زیات خراب سي. 2022 کال کې به د افغانستان 90% خلک به د غریبي سره مواجهه. دا ټول ستونزې دي چې باید له اوس نه د حل لاره ورته پیدا کړو. تاسو یو ډېرې مهمه مسلې ته اشاره وکړه. زه په دې اړه مشخصا یوه پوښتنه لرم چې فردي مرستې دایمي نه وي او موقتي وي. په دې اړه چې نظام څه کولی شي مشخصه پوښتنه شته، ولې اجازه راکړئ چې بله پوښتنه مطرح کړم. تاسې له خلکو سره د کومو توکو مرسته کوئ همدا اوس؟ زه خو خپل شخصي توکه مرسته کوم. بس دا یو څو میاشتې مخکې نه یو پروفایل د ما خپل جوړ شوی او په دې چې د افغانستان د قضیې په اړه یو غږ ګرځېدلی وم. ما له همدغې فرصت نه استفادې سره دغه وخت د سیاسي د اختلافاتو یا د نظریاتو نه دا د انساني د مرستو وخت ده او بس دا یو برنامه هم شروع کړه، خلکو باندې غږ وکړو، الحمدلله خلکو جواب راکړو. کله کله انسان حیرانه پاتې سي، موږ ته دومره امریکایانو مرستې کړي دي چې هماغه امریکایان چې انسان به د افغانستان دشمنانو ګڼي، خو همدغه چې د هیومن ټو هیومن کانټاکټ چې ده په همدغې باندې د خلکو نظریات هم بدلیږي. بس خو خبره هماغه ده چې څومره هم فامیلو ته رسیدګي وکړم. د انګلیسي متل ده چې یو چاته به نن مایه ورکړي سبا ته به څه کوي. نو تر هغو پورې چې یو دوامداره پروژې شروع نه شي په افغانستان کې او حکومت برنامه ونه لري او نړیواله کچه باندې مرستې افغانستان ته رانسي، دا ستونزې نه حل کیږي په دغې شخصي مرستو باندې. صحیح. که یو کس وغواړي چې له تاسو سره مرسته وکړي، څنګه کولی شي له تاسو سره تماس ونیسي څو دغه مرستې اړمنو خلکو ته بیا ورسیږي؟ اوس خو ستونزې ان د پیسو په انتقال کې هم ده، خو هغې ته هم موږ په داسې یو پیچیده لاره پیدا کړې ده. خو موږ یو اولویت دا ده چې موږ خریداري هم ټول د افغانستان داخل کې کوو، ولې چې دا یو مرسته ده د اقتصاد سره. نو څوک چې موږ سره غواړي مرسته وکړي هغوی کولی شي چې د ما خپل شخصي ټویټر پیج چې ده عبیدالله بهیر او یا فنډلی باندې موږ یو ویب سایټ لرو چې سیو افغانس فرام هنګر په نوم یو کمپین لرو چې هغې ته ډایرکټ د خپل بانک په ترو کومک کوی شي. موږ په $100 باندې یو فامیل لپاره د میاشتنۍ کومک پاکیج جوړو چې پکې یو 14-15 آیټمه یې پکې وچې شودي چې اوس افغانستان کې ماشومان چې دي تقریبا نیم د افغانستان ماشومان 15 کلن نه واړه چې دي د مال نریشمنټ سره یا د خوراک کمی سره مواجه دي او همدغه پروژې به کوو. بس دغه نه بعد ان شاء الله دوه مرحلې کې اراده ده چې مایکرو فاینانسینګ پروژې شروع کړو چې خلکو ته قرضونه ورکړو چې یو کاروبار پې شروع کړي. غواړو یو نانبای چې وچه مړۍ بېوزله خلکو ته ورکړي، بېوزله خلکو ته ورکړي. نو په هغه باندې کار روان ده. بس هر کس چې د خپل د یو کافي پیسې هم
افغانستان ته روان کی دا خپل یو فامیل ته تقریبا دی یو ورځ او ورځ د خوراک لامل ګرځیدي. راځي چې اوس په اصلي ستونزې باندې بحث وکړو. ژمی روان دی، بیروزګاري شته او نظام کافي مالی امکانات هم په اختیار کې نه لري. دا فردي مرستې لکه څنګه چې ما مخکې ویل موقتي دي او تر اخره د خلکو درد نشي دوا کولی. ستاسو په نظر اوسنی نظام د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره څه پروګرام لري؟ یو خبره واقعیت دا ده چې طالب لوري دا خبره کړې هم ده چې هغوی وخت ته ضرورت لري. بدبختانه افغانستان وخت نه لري او دا طبیعي هم ده چې یو لوري چې 20 کاله په جنګ کې تیر کړي هغه د حکومتداري د رول کې ځان آماده کولو لپاره به وخت نیسي. خو دا ویللو سره یو خبره ده چې نوې ستونزې نوې حلونه ته ضرورت لري او په دې اړه باید نړیواله دنیا دا درک کړي چې ضرور نه ده چې د طالبانو حکومت په مشروعیت وپېژندل شي، خو یو داسې ورکینګ ریلیشنشپ چې ورسره وایي یو ارتباط چې په هغې کې د افغانانو دا ستونزې حل شي. دا پخواني تکنیکونه د سانکشنز او بندیزونه دا د ساړه جنګو وخت نظامونه دي او دا فقط فشار په غریب او بېوزله افغان باندې اچوي. بهیر صاحب دغه د نن ورځې مجلس په قطر کې زه فکر کوم یو مهم مجلس باید وي او دواړه لوري سره یو تفاهم ته ورسیږي. په دواړو لوریو کې باید یو ډول انعطاف وي چې له مخې افغانانو ته ضرر ونه رسیږي. په دې برخه کې چې څه انعطاف ښودل کیږي دا نه یوازې دا چې د طالبانو سره بلکې په مجموع کې د افغانستان له ولس سره مرسته کوي. آیا دغه غونډه کولی شي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شته اختلافات تر یو حده حل کړي؟ لیدنې له نه لیدنو نه بهتر ده. داسې موږ په مذاکراتو په درسو کې دغه لولو چې مذاکراتو یو مهم برخه همدا ده چې خپل توقعات یو بل ته وویلل شي. نو کله چې د امریکا استازي د طالبان لوري استازو ته دغه وروشي چې موږ تاسو نه توقعات څه لرو، خو دا توقعات هم باید واقعیت سره ربط لري. په دې چې ډېر یو داسې شیان شاید وي چې طالب لوري ورسره توافق نه کوي چې د لپاره باید یو نوې لار پیدا شي او بین الافغاني لکه نرمښت ته ضرورت شته. تاسو د امریکایي پوهنتون استاد یاستئ، اجازه راکړئ چې دغه پوهنتون د برخلیک په اړه هم په لنډه توګه ستاسو نظر واخلم. آیا دغه پوهنتون کې درسونه بیرته پیلیږي یا انتقالیږي بل ځای ته؟ پوهنتون د انتقالولو په اړه خبره روانه ده. د طالب لورو یو وخت کې تضمین ورکړی او چې دلته به د فزیکي تعمیرونه چې دغه ته به څوک نه داخليږي، خو خبره هم دومره مخته لاړه نه. نو اوس لپاره درسونه آنلاین دي او شاید ځای بدلولو په اړه هم یو تصمیم ونیول شي. لنډ وخت عبید الله بهیر، ستاسو له حضور څخه ډیره زیاته مننه کوم. موفق اوسئ. خوشاله اوسئ. امریکا غږ به ډیر ژر د افغانستان لپاره په ځانګړي سټلایټ کې خپلې ټلویزیونی او رادیوي خبرونه پیل کړي. وروسته له دې به تاسو د همدې چینل له لارې د امریکا غږ آشنا رادیو او ټلویزیون خبرونه، د کاروان اونیزه خبرونه او همدارنګه د اتصال نوې ټلویزیونی خبرونه کتلای او اوریدلای شئ. انتظار به مو لنډ وي. له ملتیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم. په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې د تایوان ولسمشر سای ان وینګ ژمنه کړې چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره به دیموکراسي او ازادي یقیني کوي. له بلې خوا د چین ولسمشر چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه ګڼي ویلي چې دوی به په سوله ییز ډول تایوان له چین سره مدغم کړي. شي جینګ پینګ په مستقیم ډول د دغه کار د ترسره کولو لپاره د زور کارولو ته اشاره نه ده کړې. تایوان د شي خبرو ته غبرګون ښودلی ده. تایواني چارواکو ویلي چې دوی په خپله د خپل راتلونکي د ټاکلو حق لري. چین د تایوان له ولسمشر سره له مذاکراتو نه ډډه کوي او په دې باور دی چې سای انګ وینګ یوه بېلتون غوښتونکې ده. میرمن سای تایوان یو خپلواک هیواد بولي. ټاکل شوی چې سبا په عراق کې پارلماني ټاکنې وشي. امنیتي ځواکونو د رای ورکولو له بهیر نه یوه ورځ مخکې د بغداد او نورو ښارونو په واټونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. نمایندان کوښښ کوي چې ولس رای ورکولو ته وهڅوي. په تیرو ټاکنو کې چې په 2013 کال کې وشوې د خلکو حضور خورا کم و.
د عراق د پارلمان د 329 څوکیو د ګټلو لپاره 3449 کسانو ځانونه نومولي دي. د عراق د 38 میلیون نفوس څخه 24 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په روسیې کې د کرونا وایرس پیښې مخ په زیاتېدو دي. یوازې نن په دغه هیواد کې 988 کسان د دغې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په ویروس د څه باندې 29,000 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی. په روسیه کې د کرونا وایرس له کبله تلفات د سپتمبر په میاشت کې زیات شول. چارواکي وایي چې د ویروس مثبت پیښې ځکه زیاتې شوې چې زیات شمېر خلک واکسین شوي نه دي. د روسیې صدر اعظم د جمعې په ورځ وویل چې څه باندې 40 میلیونه روسان واکسین شوي دي. د روسیې ټول نفوس نږدې 140 میلیونه دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایلینویز ایالت ستر ښار شیکاګو ته سفر کړی څو د کمپنیو له مشرانو سره غونډه وکړي. ولسمشر بایدن د کمپنیو له مشرتابه څخه غواړي چې خپل کارکوونکي د کرونا وایرس ضد واکسین لګولو ته وهڅوي. د امریکا حکومت 13 میاشت اعلان وکړ چې د کمپنیو کارکوونکي باید واکسین شي. پام وکړئ په دې اړه د پیټ سی وی ډاکس واره د ریپورت پښتو ژباړې ته. ساوث ویست هوایي شرکت په همدې اونۍ کې پر خپلو ټولو کارمندانو باندې د کووډ-19 واکسین جبري کړل. د امریکا حکومت 13 میاشت شخصي سکتور ته امر کړی و چې خپل کارمندان د کووډ-19 واکسین ته چمتو کړي. پس له دې نه به د لویو شرکتونو د فدرال حکومت مامورینو او قراردادیانو او روغتیايي څانګې مامورینو ته دا حتمي وي چې د کرونا پر ضد واکسین شي او یا هم هر اونۍ کې یو ځل ځانونه معاینه کړي. نن زه په ټولو کمپنیو غږ کوم چې زما پر پریکړې د عمل وکړي. زما پیغام دا دی چې خپل ټولو کارکوونکو ته د واکسین کولو امر وکړي. په واکسین سره به موږ بل اخره د دې وبا په وړاندې بریالي شو. په بل صورت کې به زموږ روغتونونه له ناروغانو څخه ډک وي، اقتصاد ته به مو زیان رسیږي، په ښوونځیو کې به مو ویره خپروي، رستورانونه به مو خالي وي او کاروبارونه به مو کم وي. جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبې په ورځ د شیکاګو په ایلینوی کې هغه ساختماني شرکت ته ورغی چې د کارمندانو لپاره د کووډ ضد واکسین جبري کړی شوی دی. د عامه روغتیا متخصص وایي چې جبري واکسین کول د واکسین په وړاندې د خلکو شک کم کړی دی. ډاکټر ویلیام کافاونورو د دارو د درملو د وینت ربلت په پوهنتون کې استاد دی. اوس ورځ په ورځ د واکسین کول په ټولنه کې منل کیږي او دغه ډول قوانين له دې سره مرسته کوي چې بل اخر خپل مقصد ته ورسیږو او ډیر خلک واکسین شي. د 500 متحده ایالتونو څخه په نیمایي ایالتونو کې د جبري واکسینولو حکم صادر شوی دی. خو ځینې جمهوریت غوښتونکي والیانو پر فدرال حکومت باندې دعوا کړې او دغه کار د شخصي ازادۍ له اصل څخه سرغړونه بللې ده. حقوقي کارپوهان وایي چې د کووډ په وړاندې واکسین عیناً لکه د شری او ګوزن په شان واکسین دی او د هغوی د دعوا د منلو نه ده. سټیسی لی د جان هاپکینز له پوهنتون څخه داسې وایي. واکسین اوس یو اختلافي موضوع ګرځیدلې ده. دا موضوع اوس د یوې طبي موضوع په ډول نه بلکې د شخصي ازادۍ په توګه پوښتنې راولاړې کړې دي چې د حکومت د واکسین کولو پروسه ټکنۍ کړې ده. د کرونا ضد واکسین وړیا او په اسانۍ سره ورته لاسرسی شته. خو د ناروغۍ په وړاندې د کنټرول ادارې په رپورت کې راغلي چې یوازې 15% خلکو د واکسین لومړی دوز اخیستی دی. د ګلب د وروستي سروې په وینا ویل شوي دي چې 92% دیموکراتان د واکسین دوهم دوز اخیستی، خو یوازې 55% جمهوریت غوښتونکي واکسین شوي دي. ځینو خلکو د مذهبي عقیدو له کبله د واکسین کېدو غوښتنه کړې ده. انا پتی په نیویارک کې د فزیوتراپي د څانګې کارکونکې ده. یو نیم کال کېږي چې ما د کووډ د ناروغانو سره مرسته کړې ده، خو پر ما باندې هیڅ ونه شول. زه په دې باور لرم چې خدای ساتونکی دی هر چیرې او هر وخت کې. په متحده ایالتونو کې د 200,000 نه ډیر کسان د کووډ-19 له کبله مړه شوي دي. په واشنگټن ډي سي کې د ملي کلیسا مخې ته د هر قرباني په یاد یو بیرغ رپیږي. رڼا دوراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن. د کرونا وبا له وجې د روغتیايي خدماتونو دود او دستور هم بدل شوی ده. د امریکا په متحدو ایالتونو او په بل هر ځای کې څېړنو ښودلې چې ناروغان اکثرا په آنلاین ډول له خپلو ډاکټرانو سره مشوره کوي او دا کار ګټور ثابت شوی دی. هغه وخت چې د وولت میتوبا کوچنی لور له نسناسي څخه ځوړېدله، هغه په نایجیریا کې د ابوجا په ښار کې خپل کور ته څیرمه له یو ډاکټر سره په آنلاین بڼه مشوره وکړه.
د کرونا د وبا یو اغیزه دا ده چې په رادیکاله توګه ډیره پتوندۍ سره تغییر رامنځته کړو. هغه دا دی چې د روغتیايي خدماتو ارزښت کوونکي په بیوزله او بډایه هیوادونو کې خپل ناروغانو ته یو ډول پام کوي. د ډاکټرانو سره د ناروغانو په انلاین بڼه دا ډول لیدنه د انلاین معالجې یا ټیلیمیډیسنز په نوم یادېږي. دا ډول لیدنې د هند د همالیې په لری پرتو سیمو کې هم رواج لري. د زیاتو واورو له امله د کال په زیاتو وختونو کې دا کلیوال د نړۍ له نورو برخو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ټیلیمیډیسنز د نوې لارې په مټ ډاکټران په عادي او پسترو ښارونو کې پاجله برخه کې هم له ناروغانو سره په اړیکه کې وي. موږ په دغه دوه ځایونو کې کولای شو چې د ورځې 3000 عادي او 80 عاجلو ناروغانو ته مشورې ورکړو. د ټکساس د روغتیايي علومو د مرکز یو څېړنه کوي چې ټیلیمیډیسن په امریکا کې د کوچنیانو ترمنځ د کرونا د نورو خپرېدلو خطر تر 99% پورې راکم کړی. دا څېړنه ښيي چې ټیلیمیډیسن آسیپذیره کوچنیان د کرونا او نورو هغو وایرسونو څخه چې دوی ورسره په باندنی چاپیریال کې مخ کېدل شي ژغورلې دي. ټیلیمیډیسن روغتیا پالانو ته هم د امریکایي عسکرو د رواني درملنې په ګډون د نورو موضوعاتو په اړه پوهاوی ورکوي. زه فکر کوم یو هغه ګټه چې موږ ترلاسه کړه او د کرونا وبا تقویه کړه آنلاین معالجه و. زموږ آنلاین روغتیا د خلکو د ښکیل ساتلو او د ناروغانو بیرته عادي حالت ته د راګرځولو له نظره د روغتیايي خدماتو د عرضه کوونکو لپاره دا مهمه ده پوه شي چې یو شخص په خپل ټولنه کې نه په کلینیک کې څه ډول فعالیت کوي. لدې پرته ټیلیمیډیسن ډاکټرانو ته د زیاتو ناروغانو د معاینه کولو فرصت هم ورکوي. د کلیولند د کلینیک یو سروې کوي چې سړی د فزیکی ډول په پرتله په انلاین ډول د ډاکټرانو سره کتلو په اړه زیات آرام وي. ډیری هغه ناروغي چې نارینه ورسره په زیات عمر کې مخ کیږي هغه اکثره د تشو امتیازو او یا جنسي ضعف سره تړلې وي. د دې عمله د ډاکټر سره په انلاین بڼه دوی ته داسې احساس ورکوي چې گویا د دې خبرې یو څه زیات شخصي دي. د ډاکټرانو سره انلاین کتنې جدي حالت په مرګونی حالت له بدلیدو څخه مخنیوي کوي. د نارینه او جنسي کمزوري ښایي د زړه د ناروغۍ لمړنۍ نښې وي. د تشو امتیاز سره تړلې ستونزې ښایي چې د شکرې او یا د خوب د کموالي لمړنۍ نښې وي. نو ان د نارینه او د روغتیا سره تړلې ځینې دا ډول ستونزې ښایي د ژوند د کیفیت سره تړاو ولري خو دوی د څار لاندې ساتل کیږي. موږ تل له تاسو سره نورمال حالت ته د راستنېدو او د دې د یقیني کولو په برخه کې چې کوم جدي خطر نشته تاسو سره مرسته کولای شو. په ټیلیمیډیسن کې ناروغان اړ نه دي چې لکاره هغومره رخصتي واخلي کوم چې په عادي حالت کې اخلي. دا ډول معالجه د سفر کولو لګښت هم راکموي چې مخ پر ود هیوادونو کې کلینیک ته د تللو لپاره اوږد سفر کوي. وروستۍ خبره دا ده چې ټیلیمیډیسن د نړۍ په لروبر کې روغتیا ته پرمختګ ورکولای شي او د وخت او لګښت په کمولو سره بیوزلي هم راکمولای شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. دا چې اول یا خو خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمنځئ او یا یې هم په ضد عفوني مایع باندې پاک. دا ځکه چې په اوبو او صابون د لاسونو پرېمنځل او یا یې په ضد عفوني مایعاتو پاکول هغه ټول ویروسونه مړه کوي چې ښایي لاسونه مو پرې ککړ شوي وي. یا یو موټر واټن له هر چا نه چې ټوخیږي او یا پرنجېږي لرې اوسئ. ځکه چې کله که یو کس ټوخیږي یا پرنجېږي هغوی د خپلې خولې او پزې نه ځینې وخت یې ځینې څاڅکي شیندي او کېدلی شي چې تاسو که ورته نږدې اوسئ دغه څاڅکي تنفس کړئ. هیله ده دغه لارښوونې جدا په پام کې ونیسئ ځکه چې د کرونا وایرس د خپرېدو خطر اوس هم شته. د نن لپاره مو خبرونه همدومره و. دلته په واشنګټن ډي سي کې زه او زما همکاران د اوس لپاره اجازه غواړو. تر بیا.